هسې خو د پښتنو په خاوره د یو شمېر صوفیانو مزارونه موجود دي، خو بیا د پیر یابۍ په نوم پیژندونکي یوازینۍ زنانه داسې ده چې ځانګړی تاریخ لري. دغه زنانه بیبي زینب وه چې د سید علي شاه یا پیر بابا میرمن وه او هم ځکه ورته پیر یابۍ ویل کیږي. د پیر یابۍ مزار خیال ساتونکي مشرانو په وینا پیر یابۍ د یوزئی خان ملک دولت خان لور وه او د پلار د کوره خپل د میړه کور ته په سفر وه چې دغه مزار په ځای د ډاکوانو لخوا په داړه کې ووژل شوه او هم بیا په دغه ځای وسپارل شوه. پلار که راتلې وه د هغې ځای نه چې واپس راتله زه خو پخوا د ملک ټول ځنګلات وو، دلته نه سړک وو نه ابادي وه، داسې ځای په ځای کلي وو، په دوه لس کوره شل کوره کلي وو، داسې ابادي نه وه. نو دا په دې ځای باندې وفات شوی دی. پیر بابا د خپله دغه وکړو چې دا په دې ځای باندې دفن کړی. د پیر بابا مزار چې په باچا کلي کې دی او د پیر یابۍ مزار د سړک په غاړه چې په کوم ځای کې پروت دی، اوس دغه کلی هم د پیر یابۍ په نوم پیژندل کیږي. دا د هغې کورونه دي زموږ چاپېره ورسره، خو موږ دلته کې پړاو اچول دا خوشې ځنګل و، هم د دې پیر یابۍ دربار په وجه باندې موږ دلته ټول شیطان راجمع شوي، دلته پړاو اچولی زموږ استوګنه په دې ځای باندې ده. د پیر بابا او پیر یابۍ مزارونه چې د یو بل څخه د نیم کیلومتره په واټن لري پراته دي، خو بیا هم د پیر بابا مزار ته تلونکي زیاتره خلک د پیر یابۍ مزار زیارت هم په ځان لازم ګڼي. جبو علاقه ده ترغړ ته مخامخ او خاص په بارډر باندې راځي. د هغه ځای نه راغلي د خپلې فیملي سره او نکاح دی تراخه دی راسره واړه دي نورو او راوستي دي. دا مونږ بابا له تلو ډومبې دا هغه ځای نه لاړو دي پیر یابۍ ته رالو، نو مونږ داسې راځو. تاریخ پوهان وایي د پیر یابۍ د مړینې پیښه د پیر بابا د مرګ 14 کلونه وړاندې یعنې 1590 کال کې شوې وه، خو د دومره پیړو تېرېدو وروسته اوس هم زیاتره پښتانه د عقیدت او احترام په توګه د پیر یابۍ د مزار زیارت دپاره د لرې لرې سفرونه ترسره کوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیر یابۍ، بونیر.